دلته مې یوه نجلۍ ولیده ګلابونه خرڅوي. سایز سلام ملګرو، جوړ په خیر. زما نوي ولاګ ته په خیر راغلی او زما سره نن څوک دی؟ زما یو ملګری میلمه. السلام علیکم. خپل پېژندګلو وکړه. زما نوم فرهاد علي دی او نن غواړم تاسو ته د کابل ښار یو نور ښکلاګانې وښیم. نو موږ به ځو داسې لږ بازار طرف ته او کیفۍ ته به ورځو. نن موسم د چای دی، چای به وڅښو او تاسو او کابل چکر به درله درکړو. نو هیله ده ولاګ تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کول مو درنه هیر نه شي. همدلته پاتې شئ. I'm singing, take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers, take me. دا وداني یو تالار دی چې زیاتره پکې ودونه کېږي او په دې خاطر په کابل کې تالارونه سیوا دي چې زیاتره خلک دلته په بلډینګس کې پاتې کېږي، یو اپارټمنټ. نو داسې د ودونه یا نور داسې خوشحالیانې په تالارو کې لمانځي. قریبا یوه اونۍ کېږي چې کابل کې کله نری نری باران وریږي او یا هم داسې توره وریځي. ډېر وخت بعد کابل باندې داسې وریځې شاهد یم. Get me out of broken hearts and starting fights. همدا اوس مونږ په کابل سټي کې دننه د یو ټاون نه بل ټاون ته ځو. هغه په دې خاطر چې کوم ټاون ته مونږ روان یو هلته کیفیټیریا، هوټل، رستورانټ هغه لږ سیوا دي او بل دا لږ ایکسپنسیو ایریا ده او حتما چې یو ځای ایکسپنسیو وي نو خامخا بیا خلکو کې لږ شعور وي، نو داسې د نظم خیال ساتلی کېږي. یعنې مثال په توګه د پاکوالي، ښایستوالي او پارک پکې هم دی هلته کې یو غټ. نو په دې خاطر باندې موږ هغه ځای ته اکثره په جمعې باندې چکر لګوو. همدلته به مونږ ښکته شو. دا مخامخ بلډینګ کابل سټي وال چې پې لیکلی، دا مخکې یو شاپینګ مال او اوس ټول شاپینګ مال ختم شوی او اپارټمنټس پکې جوړ شوي. یعنې دا یو لوی بزنس و چې کېناستلی دی، پرمختګ یې نه دی کړی. دا شهر نو دی او موږ دا یو کیفۍ ته انټر شو چې ډېر متاثره کوونکې منظره ښایي. په دویم منزل باندې کیفیټیریا ده، لاندې پکې دا نور دوکانونه دي. نو دا موږ کیفۍ ته داخل شو، کلاود کیفي. واو، نن ورځ د جمعې ده، هالیډی دی، نو خلک ټول راغلی کیفۍ ته. څوک فیلنونو کې مصروفه، څوک انرژیانې څښي، چای څښي. څنګه احساس کوي راغلی کیفۍ ته؟ خوشحاله یم. ښکلې کیفي دی. اول ځل دی ولې؟ اول ځل مې کابل ته هم د کیفي ته مې ولیدل. صحیح صحیح. زما ملګری په لومړي ځل کابل ته راغلی او کیفۍ ته ډېر زیات حیران شو چې څومره ښایسته کیفۍ ده دلته شرینو کې.
نو زموږ اورډر راغی تور چای ورسره کیک ځینې ملګري کولډ ډرینکس خوښوي او ورسره قیلون Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. Come here. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to نو چای مو وڅښو زه به لومړی ورشم چې بیل پی کړم که نه دا ملګري که رانه مخکې شو بیا به مو دلته جنجال جوړي یو وایي زه پیسې ورکوم بل وایي زه ورکوم نو زه ترې لومړی راغلم چې بیل ورکړم السلام علیکم روزانه خیر زموږ د صحیح صاحب شو حبیب الله په نوم باندې ما سمجھا اشمو یازه سچل لپاره هزینه راکن نه صحیح سمایا کسی تو دغه وګ حساب وګ سور به شي یو لسه سروي یو له 100 سلوي ما جان یک ځای به مو بته دا واخله د دې ټول د پرېږده خبره خلاص دغه واخله یک بابي به خو ته پرېږده یکمه کی زوتا دغه یو له 100 روپیا یو له 100 نه میمانه یک ځای به مو بته ورته بیا نو ملګری ضرور شو هغه پیسې ورکړې زه پاتې کې پې کې لږ مستی وکړه او چای مو یې وڅښو اوس ساعت مو تېر شو اوس به وځو د باندې gotta get out of here tonight. Oh, لاړ به شو د باندې ډېر ښایسته منظره ده دې کې پای زما د خوښ بهر چای مو وڅښو کیپۍ نه به اوس راوځو او لږ به وګرځو بیا به کور ته ځو تاسو ته به نور بهر دلته مې یوه نجلۍ ولیده چې هغه ګلابونه خرڅوي طيب كم چند است؟ اینجا؟ خیر ما ندارم ویدیو که دارم مشکل ها نیستی ها بس این رقم سایز؟ نو زه خو گرلفرند ندارم نو دا گل چې دی دست تاسو ده؟ خواهر کان است؟ خواهر کان است؟ چی؟ خواهر خو یې بیره به طرف من صحیح؟ او تان پیسې بیدم صحیح؟ نو دې له ورکم دا ته خوشحاله شي دا 50 روپۍ بقا دي صحیح دې له ول واخ نه بخښه Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. فرحات جاي دي وکړه کنه څه احساس وي دیکھو اللہ ڈے عزت کو کې پای د خوښ یہ پہی فقط کابل د خوښ کابل میں فقط کابل یوز موسم وګوره کابل نه موسم میں فقط ها ډیر ښایسته موسم دی دا موږ اوس روان یو په شیرینو ښار کې تاسو ګورئ څومره خلک په خپل
کاروبارونو کې مصروفه دی، رستورانټ، دکانونه، او دا یو ټاون دی چې په دې کې اکثریت خلک چې دی هغه تاجران دي. دا مخامخ ونې چې پکې ښکاري دا د شیرانو غټ پارک دی دولتي، او ماښامې شو، رسټورانټو کې لایټونه ولګېدل او موږ به خپل کور طرف ته روان شو. او هیله کوم چې ستاسو به دا ولاګ خوښ شوی. زما د ملاتړ لپاره تاسو چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او کومنټ راته پرېږدئ. نو دا ګل پوه چې موټر یې زموږ نه برداشت کېږي. الله دې موږ ته صبر راکړي او یا دې الله راکړي. نو بل ولاګ ته منتظر اوسئ او ستاسو د ملاتړ ډېره مننه چې ویډیو مې تر اخره وکتله. بل ولاګ کې میلاویږو. د خدای په امان.